یو ورور پوښتنه وکړه چې آیا د برېښنا شرکت پوره وړی ده که نه ده. الحمدلله د برېښنا شرکت د هیچا پوره وړی نه ده، بلکې مونږ ټولې پروژې چې د برېښنا شرکت په پیسو باندې کیږي او یا هم وارداتي برق مونږ په خپل ټاکلي وخت باندې د خلکو پیسې ورسولې دي او رسوو یې، د چا پوره وړي نه یو. د کیلګي سیمه چې ده تاسو پوښتنه وکړه د 1404 کال په پلان کې ده، څو ورځې مخکې موږ په پلان باندې مرور کوو، انشاءالله هغوی ته به برق رسیږي. خو موږ تاسو ته بهتره معلومه ده د افغانستان ټول خلک برق غواړي او په یو وخت کې ټولو ته برق نسو ورکولی، د مالي امکاناتو د برېښنا د ظرفیت د کمښت له امله نسو کوی چې ټولو خلکو ته موږ په یو وخت کې توزیع شروع کړو او د امکان هم نه لري. خو موږ د خپل ماسټر پلان او ستراتیژیک پلان په اساس باندې مخکې ځو. بله پوښتنه یې تاسو دا وه چې څومره نیمګړې پروژې د جمهوریت له وخته تاسو ته پاته دي. موږ ته لسګونه داسې پروژې نیمګړې پاته دي چې هغه کې یوې ساحې ته صرف پایې رسېدلي، نور هېڅ هم نشته. بلې ساحې کې صرف سب سټیشن باندې کار شوی ده، 15-20% کار شوی، نور هېڅ هم نشته. یعنې ځینې داسې فرمایشي کارونه سوي دي چې هغه د ماسټر پلان له مخې نه دي سوي او باید داسې نه وی سوي او د یو پلان له مخې نه مخکې تللي وی. د مثال په ډول که زه داسې یو لنډ مثال ورکړمه، هغه دا ده چې اوس په یو ولایت کې د ولایت مرکز ډېرې سیمې برق نه لري، خو یو لرې ولسوالیو ته برق تللی او هلته یا یو صرف لاین تیر کړی یا لاین نه ده تیر شوی، پایې انتقال شوي. نو دا تقریبا 315 داسې وړې وړې پروژې دي چې په هغو باندې مونږ کار کوو او څه ځینې لویې پروژې دي چې هغه د نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک او د ځینې نورو ډونرانو او تمویلونکو له لوري نه تمویل کېدلې، خو د اسلامي امارت له راتګ سره دوی دغه تمویل په ټپه باندې ودراو